افغان پوځ هغه وسلې چې مجاهدینو کباړ کړ د کباړ په قیمت یې په ګاونډیانو وپلوره. د افغانستان دی د 1990 کال افغانستان داسې یو پوځ یې درلود چې په سیمه کې سیالي پرې کېده. داسې توغندي یې درلودې چې له کابله یې اسلام آباد ویشتلی شو. د وخت له اړتیا سره یې هر څه درلودل. له بدمرغه کورنیو غدارانو ټوټې ټوټې کړ. هره ټوټه یې په ډیر ویاړ پر پاکستان نیلام کړه. په دې عکسونو کې نمونې ښکاري وی ګورئ سوځېدلي الوتکې پرتې دي. ټانکونه اره سوي توغندي د لیلام لپاره بار سوي. نن چې پاکستان پر کونړ توغندي راګرځوي، چې پر ډیورند کرښه غزنتار کشوي، چې سفیر یې د ټول ملک چارې څاري. خو د همدې له امله چې د هر څه یې راته تباه کړ، پوځ یې راتباه کړ. دوی کونړ ویشتلی سي، موږ یې نشو ویشتلی، ځکه دوی توغندي لري، موږ یې نه لرو. دوی چې څه غواړي هغه کوي، ځکه موږ خالي لاس پر میدان پاتې یو. وطندارانو زده یې کړئ، تجربه یې کړئ. د افغانستان هره جګړه د پاکستان په ګټه وه. هره جګړه یې د خپلو ګټو لپاره ملاتړ کړی. وی پیژنې پاکستان وپیژنې. ابلیس شیطان به زموږ دوست شي، خو پاکستان مو دوست نشي کېدلی. پاکستان زموږ د تاریخ دښمن دی. څوک چې پر دې دښمنۍ پښیمان وي، هغوی پر ناموس هم پښیمانیږي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال له طالبانو هم غوښتنه کوي چې د پخواني پوځ وسلې دې سمه توګه وساتي او ګاونډیو هیوادونو ته له قاچاق څخه مخنیوی وکړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.